بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 14 د دسامبر کال 2015 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن بیا چون مواد را سره زیات شوي دي مجبور یم چې دا په دوو برنامو په دوه حصو تقسیم کړم. نړیوال خبرونه او سیمهیز خبرونه به په اول برخه کې واخلم او ستاسې پوښتنې په مختلفو مسایلو کې او تبصرې دا به په دویمه برنامه کې واخلم. بعضې دوستانو پوښتنې کېدی چې په اوله برنامه کې ځواب شي ځکه سیاسي مسایل دي لکه د دغې متعلق شوي د شهباز شریف متعلق هغه به دلته تاسو اورېدلی شي. اما نور مسایل د قاضیانو متعلق د نورو فرضاً دغې چې نن زیات په کومنټسو خبرې راغلي زه د هغې څه ځوابونه ورکوم نو هغه تاسو کولی شئ چې په دویم برخه کې د ستاسو پوښتنې او ځوابونو په برخه کې وګورئ. په همدارنګې زه د خدیجه ثنا خور نه منندوی یم چې د یو پیشنهاد کړی دی یو مسوده یې لیکلې ده چې د دې متعلق دا کړی دی چې دا به ملګرو ملتونو ته ولیږو چې د افغانستان په هکله د پاکستان په دریځ باندې او د دې بریدونو یعنې موږ افغانان هم خپل سهم پکې ادا کړو چې په دې متعلق هم زه یو پیش وینده ورته لرم دغه لرم پروپوزل لرم غواړم چې هغه په دویمه برنامه کې ورته وړاندې کړم او که په هغه ترتیب باندې دا کار مخکې ویسو نو د هغې ګټه به نهایت زیاته اوسي. نو دا موضوع هم که تاسو غواړئ تعقیب کړئ په دویمه برنامه کې تاسو کولی شئ دا ما سره تعقیب کړئ. راځم په اوله برنامه کې اوس د دلته نړیوال او سیمهیزو مسایلو نه بر علاوه خیبر پښتونخوا کې د او په بلوچستان کې بریدونه او په دې کې نوي نوښتونه راغلي دي. یو خدای ویل شوي دي چې ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان د ضد د تیارو اسلحې ته لاس موندلی دی او همدا ویل شوي دي چې د بې پیلوټه جهازونه هم ترلاسه کړي دي. که چېرته دا شوي خو دا ډېره لویه پرمختګ دی او دا د خوشحالۍ ځای دی چې مجاهدین وشي کولی نور هم د پاکستان د پوځ مخه ونیسي او خپل قدمونه د ازادۍ په لور باندې ګړندي کړي. خو په عین حال کې دا ویل کېږي چې د گروه اتحاد المجاهدین چې یو نوې ډله جوړه شوې ده څو ګروپه پکې یو ځای شوي دي دوی دغه تجهیزات ترلاسه کړي دي. مګر د پاکستان د حکومت د خوا نه ویل کېږي چې دغه د ډرون د جامولو کوم اسلحه چې ده دا اصلا د پاکستان د حکومت اسلحه وه او ډېر تازه دوی ته لاسته ورغلې وه د دوی په حساب چې جوړه کړې وه او د دې هدف دا و چې دښمن که چېرته د ډرون تیارونه یعنی بې پیلوټه جهازونو نه کار اخلي نو دا به په فضا کې جیم کېږي د کاره به یې وباسي او دا لکه چې دوی دې دپاره کړي چې هم د ټي ټي پي د ډلې د مخنیوي لپاره دا اقدام کړی و هم که چېرته فرضاً افغانستان ډرون تیارې ترلاسه کوي نو پاکستان دا د دې اسلحې په ذریعه باندې دا جیم کول. ویل کېږي چې د دې اسلحې نوم دی سافران 05 ډرون جیمر ګن د نوم دی یعنی د ډرون جیم کولو بندولو ګن دی ټوپک دی چې د ګیټس کمپنۍ په ذریعه باندې دا تیار شوی دی او دا خاص توګه د مخالفینو د ډرون د استعمال مخنیوي لپاره د پاکستان پوځ ته ورکړل شوی. پاکستانیان اوس دا ادعا لري چې دغه اسلحه چې دا په 8 د دسمبر باندې د خیبر پښتونخوا نوي وزیر اعلی سهیل افریدي ته سپارل شوی وه. نو دا څنګه د مجاهدینو لاسته ولوېدله. اوس دوی دا تحقیق کوي چې څو پایې دغې ته ورکړل شوې وي د خیبر پښتونخوا حکومت ته او هغه دې اوس تحقیق وشي چې د هغې نه کوم سیریل نمبر چې دی ورک دی که هغه سیریل نمبر ورک دی نو هغه حتما مجاهدین ته ورکړل شوی. که دا مجاهدین ته ورکړل شوی دی نو دا چا ورکړی دی دا سړی باید پیدا شي. اوس د ده تحقیق دوی شروع کړی دی خو په هر حالت موږ ګورو هغه عکسونه زه انشاءالله په تمنیل باندې اچوم چې کوم عکس کې دغه اسلحه سهیل افریدي ته سپارل کېږي او په بل عکس کې دا د مجاهدینو په لاس کې ده او هغې په غېږ کې نیولې ده. نو دا تصویرونه زه بیا ستاسو حضور ته اچوم تاسو یې کولی شئ هلته یې وګورئ او د ده نه تاسو دا کېږي. اگر چې د ټیک ټاک په دغه کې تصویرونه خو نشم اچولی خو د یوټیوب او د فیسبوک په برنامو کې هلته به د ده تصویرونه په دغه کې تاسو انشاءالله دا بیا کتلی شئ په تمنیل باندې چې کله زه دا په یوټیوب کې اچوم.
دالته تاسو د تمنل باندې کتلی شي. دا یو ډیر لوی ګام دی ځکه چې د ډرون تیارو مخنیوی وشي او د جازونو نو دې کې به مجاهدین ډیر زیات کامیابیګانې ترلاسه کړي. همدارنګې په بلوچستان چاغي او نوکندي په سیمه کې د اردو پوځ ته کمین نیول شوی دی، په کاروان باندې برید شوی دی، ډیر زیات مالی او ځاني تلفات ورته اړول شوي دي او ویل کېږي چې د اول ځل لپاره دا برید په ګډه توګه باندې ټي ټي پي او بي ال اې سره یو ځای کړی دی. تاسو یادېږي چې ما په حدود د یو نیم میاشت مخکې دا وویلې چې بدون د تفاوت د دې نه چې څوک په کم دغه دی چون دا جنگ مشترک دی باید دی سره لاس ورکي او دا نن د خوشحالي ځای دی چې ټي ټي پي او بي ال اې سره په ګډه توګه د اپریشن سره کړی دی او ډېر په کامیابۍ سره یې کړی دی او دښمن ته ډېر زیات تلفات او تاوان اړول شوی دی. په همدې رنګ راځم 14 د دسمبر یعنې د تېرې ورځې څومره بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. ټول مجموعاً 8 بریدونه شوي دي. خیبر ایجنسۍ کې 2، جنوبي وزیرستان کې 2، کرم سیمه کې 1، ټانک کې 1، باجوړ کې 1 او بنو کې 1. همدارنګې د خیبر ولایت بریدونه چې دي په باړې ولسوالۍ تیرا اکاخیل نوي میله پوسټ باندې د سنایپر په برید کې 1 عسکر هلاک شوی. دوهم برید د تیرا تند فوجي کاروان 2 عسکره وژل شوي دي، 3 نور ټپیان شوي دي. همدارنګې په همدغه خیبر ولایت کې ولسوالۍ د سروکای سپلاتوی قلعې باندې د اکمالاتو موټرو باندې مجاهدینو د قبضه کړی ده. ټول اموالو سره دا موټرونه نیولې دي. همدارنګې په همدغه کې ولایت کرم کې ولسوالۍ ډوګر قریه علي شیرزی کاډا واقع پوسټ باندې برید کې 2 عسکر زخمی شوي دي. په همدې توګه په ولایت ټانک کې ولسوالۍ ټانک 13 ورځ په پټانکوټ حدود کې فوج سنگر باندې برید وشو، 1 ټانک تباه شوی دی او مالی او ځاني نور تاوان هم ورته رسیدلی دی. ولایت باجوړ ولسوالۍ ریاست پاټک بازار پوسټ باندې تاروزی برید کې ځاني او مالی تلفات اړول شوي دي. ولایت بنو ولسوالۍ ککی شیخ لنډک پولیس چوکۍ باندې برید کې ګاډي یعنی موټرونه ټول تباه شوي دي، زیات تعداد عسکر وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. دا و د جهادي څپو خبرونه. اوس راځم د نړیوالو خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې اول خبر دا دی چې پاکستان د ایران د ولسمشر سره لیدل کړي دي، مسعود پزشکیان سره، او هغې ته دا عذر جاري کړی ده چې د افغانستان په موضوع کې زموږ سره مرسته وکړي او د افغانستان مخه ونیسي. موږ سخت ګواښ لاندې یو. اوس دی لګیا دي د هر خوا نه چې افغانستان څنګه بدنام کړي او څنګه فرضاً افغانستان ته برنامې جوړ کړي. خو په عین حال کې د همدغه شهباز شریف د ترکمنستان کې د پوټین په ذریعه توهینېدل دا ډېر نړیوال شوی دی. ډېرو دوستانو په دې متعلق ما دا لیکلي چې تا ولې په دې تبصره ونه کړله، یو تبصره پرې وکړه او د ډیپلوماتیکو نقطې نظر نه دا څه معنا لري. زه به یو څو داسې ټکي تاسو ته دغه کړمه چې تاسو یو د ترکمنستان د ناستې د مشرانو ودرېدل وګورئ. دې کې ټول اسلامي نړۍ او غیر اسلامي بعضې ملکونه هم په دې کې ګډون درلوده، ټول سره یو ځای شوي وو. په دې کې تاسو وګورئ د نواز شریف یا شهباز شریف چیرته ولاړ دی. شهباز شریف په 2م قطار کې ودرولی دی، یعنی د اسلامي نړۍ هغه اول قطار لوی. دا خو ځان ته وایي چې زه د اسلامي نړۍ یوازینی اتومي قدرت یم او زه د دنیا خو ډېر دغه یم، نو دا خو باید په د اول صف کې د اردوګان او د نورو پزشکیانو دی په صف کې باید ودرول شوی وی. دی شاته ودرولی و، هغه 2م صف کې ودرولی و. دا یو خبره. بله خبره دا ده چې دی وزیر د داخلي ما تاسو ته بله ورځ جریان کې ویلې چې په انګلستان کې موټر ودرول شو او د تروریزم د ضد سکواډ د موټر هم تحقیق کړ، دی هم تحقیق کړ چې دلته د تروریزم څه خطر دی. وزیر داخله د پاکستان دی 2م توهین. 3م توهین یې دا چې ده غوښتل چې د پوټین سره هلته وګوري، اما پوټین د سره نه غوښتل چې وګوري. دی په انتظار کېنه او 45 دقیقې د انتظار ایسته او 45 دقیقې بعد دی مجبوره شو چې جګ شو او په هغه اتاق باندې ورننوته چې چیرته پوټین او اردوغان ناستو او صحبت یې کوه. نو کله چې هلته لاړه په هغې باندې خو دغه تمامه نه شو، ځکه د هغې خپل مسایلو د 2 مملکتونو هغه ډېر مهم و، ځکه ترکیه
د یوکراین تر شا ولاړه ده او ترکیه د روسیې سره ارتباطات لري بنان او د ترکیې د آذربایجان مسله ډیره مهمه ده د ترکیې د سوریې مسله ډیره مهمه ده یعنی ترکیه یو مهم مملکت دی په هغه سیمه کې او روسیه غوښته چې هغې سره د پاکستان له دغې ارزښت روسیې ته ډېر زیات دی په هغې غونډه باندې دی ورننوته کله چې ننوته د هغې غونډه خو دغه شو خو دا ناسته ډېره پیکه وه ځکه چې پوټین خو نه غوښتل چې د سره خبرې وکړي بیا دوی 10 دقیقو دپاره هلته دوی سره وخت ورته ورکړه خو تاسو که هغه مجلس ته وګورئ زیاتې خبرې دې غوښته پوټین سره خبرې وکړي پوټین ورسره خبرې نه کولې اردوګان ورسره خبرې کولې پوټین غلی ناست و بیا چې پوټین راوځي تشناب ته ځي روان دی تشناب ته ځي دی د لارې کې ودرایي او غواړي چې ورسره خبرې وکړي هغه د پوټین هغه فلم چې وګورئ ښکاري چې هغه د فشار لاندې دی یعنی تشناب ته ضرورت لري چې باید لاړ شي ضرورت لري چې باید هغه رفع کړي خو د خبرو کې رانیولی دی ځکه چې د افغانستان فشار پې باندې دی اوس دا لیونې سپی تی جوړ شوی دی هر چا ته ودرېږي هر چېرته ځي افغانستان بدناموي چې دا تروریزم دی دا ترهګري ده په پاکستان تاسو ما سره یو څه وکئ تاسو یو څه اوس وکئ خو دنیا یې خبرو ته غوږ نه ږدي او دا پخپله دا ثابتوي چې د پاکستان هغه حیثیت او وزن خپل د لاسه ورکړی ترکیې اوس د افغانستان مکمل حمایت اعلان وکړ روسیې کړی دی ایران ولاړه ده نو په دې اساس باندې پاکستان خپل هغه ارزښت ورکړی انشاءالله خدای به نور هم سپکوي او دوی به په دې کې نور هم خرابېږي دا و چې تاسو ما نه غوښتي چې په دې متعلق یو لنډه غوندې تبصره ولرم بله خبر دا دی چې ایران ما تاسو ویلو چې یو 3 نورې سیارې یا سپوږمکۍ یا سټلایټ دغه استولو ته آماده کړي نو هغه نن یکشنبې ورځ په نامه د کوثر زفریدو او پایا د روسیې د دغه د توغندیو استولو د مرکز نه د فضا ته واستول شل چې دا د ایران لپاره یو لویه کامیابي ده ځکه چې د دې نه په د جی پی اس همدارنګې په ماحولیاتي یعنی دغه کې او اقلیمي کې او همدارنګې په نقشه اخیستلو کې د دنه استفاده کوي او دا د کې ځکه دوی 2 دانې ورته اسرائیلو له منځه وړي وو همدارنګې دلته یو اسرائیل امریکا باندې فشار راوړی دی چې باید د ایران مقابل دغه کې باید یو تصمیم قاطع ونیول شي ځکه چې ایران لګیا دی اتومي قدرت باندې بیرته لاس پورې کړی دی مجبور ډېر زر اتومي قدرت شي تاسو معلومه ده چې اسرائیل کله غواړي د حمله وکړي بیا دا بهانې کوي امریکا بالمقابل دا خبره کړې ده چې موږ د ایران اتومي صلاحیت بالکل ختم کړی دی هغې چې غواړي دا صلاحیت نشي ترلاسه کولی بنان د هغه موقف کې نه دی یعنې د اسرائیل دا خبره رد کړې ده مګر ضمن کې امریکا دا ویلي چې ایران تمایل لري خبرو ته او موږ هم تمایل لرو ممکن خبرې به بهترې سره وکړو دلته معلومیږي چې امریکا خبرو ته تمایل لري او اسرائیل جنگ ته تمایل لري د دې لپاره د یو اسرائیل غواړي چې په فشار واچي او د اسرائیل لابي چې ده رافایل ګروسی د اټومیک انرژي مرکز رئیس دی چې هغه دروغ او تهمت وایي هغه هم دا خبره کوي چې ایران بیرته هغه صلاحیت انرژي ترلاسه کړی دی ډېر زر بم جوړی باید پې باندې برید وشي بل خبر دا دی چې اسلامي امارت تصمیم نیولی دی چې د ایران په غونډه کې به ګډون نه کوي په دې باره کې هم مانه ډېرې پوښتنې شوي دي چې دا به په ګټه باندې وي او که دا به په ضرر باندې وي نو وروره دا خو په هر حالت کې د اسلامي امارت په ضرر دی که دی هلته ګډون نه کوي زما په نظر باندې دوی باید ګډون وکړي ځکه دا ګډون ډېر په دې اړین دی چې که دی هلته نه وي پاکستان هلته غلط اسناد وړاندې کوي غلط موقف وړاندې کوي پاکستان په افغانستان باندې د ترهګرۍ تهمت وایي او که چېرته دوی ګډون وکړي یو خو دا چې د دوی د پوښتنو ځوابونه به ورکړي چې څنګه یې ترکیه کې ورکړل په انقره کې ورکړل په دغه کې په قطر کې ورکړل او همدارنګې په سعودي کې ورکړل په ایران کې باید ځواب ورکړي او زما په نظر یو بل اقدام هم دوی باید وکړي دغه چې د خلیل الرحمن حقاني قتل او د هغې قاتل دی نیولی او هغه اقرار کړی چې ما ته هدایت د مستونګ د بلوچستان نه راکړ شوی دی او ټریننګ هلته شوی دی او دا کار ټول موږ اغېز نه کړی دغه کنفرانس کې دا باید دوی ویسي په سکرین باندې ورته واچوي
چې ګورئ دا زموږ وزیرو دا سړی دی دا موږ نیولی دی دا اقرار کوي دا د پاکستان نه ترهګري موږ ته راځي ترهګري موږ خواته راځي که زموږ نه خواته ځي دا ډېر اړین دی د ده لپاره تګ زموږ په ګټه دی نه تګ زموږ په ضرر دی او زه نه پوهېږم چې ولې دوی تصمیم نیولی چې دی لاړ نه شي په دې کې خو دوی ملامت راځي ځکه چې سعودي ته لاړې قطر ته لاړې ترکیې ته لاړې ایران ته ولې نه ځي ایران سره خو د روابط د ټول نه ښه دي ښه دا دی چې لاړ شي هلته کښېني خپل موقف وړاندې کړي دا به ډېره بهتره وي همدارنګې ندیم ندا ویلي دي چې ایراني استادان به په افغاني پوهنتونونو کې د تدریس لپاره به ګمارل کېږي دا تازه تللی و ایران ته د هغلته د هغې سره د تحصیلات عالي وزراو سره یې لیدلي دي نو زما په نظر دا کار که دی کوي دا به ډېر خطرناک وي خپل افغاني استادان باندې څه دغه شوی دی ولې خپل افغاني شړې او ایراني راوړي بیا سبا بیا شکایت هم کوئ چې فرهنګي انقلاب یې راوسته او څه خبره مې وکړل هغه یې درته کوي چې تور ته موقع ورکوي چې ستا نوی نسل درته ایران تربیه کړي هغه درته خپل افکار ورته ورکوي ستا افکار خو ورته نه ورکوي ته څنګه کنټرولوي نو د لپاره دا ډېر یو غلط اقدام دی دا د پاکستان هم چې دا 2 کاله مخکې یو پیشنهاد شوی دا ما رد کړی د ایران هم رادوم دی دا کار باید ونه کړي ندیم ندا دا موقف غلط دی په دې څه کې باید اسلامي امارت جدي اقدام وکړي او د دې شي مخنیوی وکړي ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دی د ده لپاره خپل افغاني استادان ورزیده استادان دي په نړۍ کې مختلف ځایونو کې دي تاسو خو لوی لوی استادان دې ته پښیمانه کړل مجبور هم کړل چې پوهنتون پرېږدي او ترک د پوهنتون وکړي هغه بیرته راولئ خپل استادان راولئ او خپل نصاب تعلیمي ورته ټریننګ کوي تدریس یې کوي چې هغه دغه شي پردي مه راولئ دا د افغانستان په ضرر دی آخري نړیوال خبر دا دی چې تاسو ته تېرو څو میاشتو کې ما دا خبر درکړی و چې د چین څو کښتیګانې داسې ډکې راغللې او د ایران د بالستیک میزایلونو لپاره د دغې د سوخت مواد راوړل د سوځېدلو مواد راوړل چې هغه په استحریق کېږي یعنې په هغه بالستیک میزایلونو کې استعمالیږي اوس امریکې د هماغې جملې نه یو کښتۍ چې د چینایي کښتۍ وه او د کې د ایران لپاره یعنې همدغه د اسلحې او د دې مواد پکې وو د بندر عباس خواته روانه وه د دې مخه یې نیولې ده او په زور یې دا قبضه کړې ده او د ده کنټرول خپل لاس کې نیولی چې دا د خپل نهایت زور نه کار اخیستی دی او په دې رقم سره دی دا د ده نه سند جوړوي او دنیا ته وړاندې کوي چې وګورئ چین د ایران سره څه رقم کومکونه کوي او دا زموږ په ضد باندې دی بنان هلته شخړه جوړوي خبره دا ده چې همدغه کار خپل امریکایان کوي د دې کښتۍ به څوک ودروي نو مجبوره دي چې روس او امریکا چین به یې ودروي او چې ودروي دا به جنګ جوړیږي او اوضاع به خرابیږي نو هیله ده چې دا برنامه ستاسو د پوښتنو ځواب باعث ګرځېدلی اوسي او دغه معلومات مې در سره شریک کړل نور ستاسو د پوښتنو او ځوابونه دویمه برنامه کې سره وګورئ انشاءالله ستاسو خدمت کې به دوباره حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ